جنرال موبین د طالبانو حکومت ته دا ملت جنګولو ته نه دی پیدا شوی، حقوق یې ورکړی. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ پخوانی ویان جنرال موبین د طالبانو حکومت ته ویلي چې د کبر له خپرولو لاس واخلئ. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ملت نور د بدبختیو توان نه لري او دا ملت یوازې د جنګولو لپاره نه دی پیدا شوی. موبین وایي بیا به هر څه له لاسه وتلي وي او هیچا ته به مخ نه لرئ. نوموړي وایي د زده کړو دروازې تړل شوي او د ملت هرې خبرې ته توند او مایوسه کوونکي ځواب ورکول کیږي. هغه د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې لا هم د زده کړو ستونزې ته حل لاره نه لري. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.